مونږ خو دلته چوته علاقه کې ناست یو زمونږ دا خیال دی چې که سیلاب راغی جلاندې په دې سیند باندې به ځي او تېرېږي به ولې دا خدای په دې باندې قادر نه دی چې په دې بره ډېرۍ باندې تندر را پرې باسي په دې باندې قادر دی په دغه ډېرۍ باندې تندر را پرې باستلی شي په دغه ځای باندې اور را ګزارلی شي په دغه ځای باندې کاڼې را ورولی شي چې ګورئ تاسو هم د دنیا د مخ نه پناه شئ دا پلانکې ګناه مې کړی دی دا مې کړی دی هغه مې کړی دی توبه راته وباسم بیا مې توبه ته نه به کومه دا ګناهونه په صدق باندې توبه وباسه ځکه د مرګ پته نه لګي ګورئ د دې ځای نه مونږ ژوندي نه شو ته هېڅ پته نه لګي کور ته به ژوندی رسم که نه به رسم قسم په خدای که څه پته لګي پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راشي د هغه سره به چې کوم اعمال دي او د هغه چې کوم ګناهونه دي دا به برابر وي کله د میزان به لګېدلي الله جل شانه به د دا نیک اعمال په یو چابړي کې کېدي او دا بد اعمال به په بل چابړي کې کېدي دا اعمال او دا بد اعمال دا به یو شانته برابر وي نه به دا تل ښکته به راځي نه به دا ښکته به راځي یو شانته وي مساوات برابر وي مطلب 50 نیکۍ او 50 بدۍ دي 50 ګناهونه دي نو الله جل شانه به دغه بنده ته حکم وکړي چې ستا خو ګوره دا تله چې کومه ده نو دا د نیکو اعمالو د بدو عمل دا برابر ده ښکته بره نه کېږي نو ته داسې کار وکړه چې لاړ شي یوه نیکي را پیدا کړه چې مونږ یې ستا په دې نیکو اعمالو کې واچوو چې ستا د نیکو اعمالو دا چابړی دروند شي چې جنت ته دې داخل کړو دی به ډېر زیات خوشحاله شي ډېره که یوه نیکي را پیدا کول لکه مې ګران کار دی زما خو ډېر ښه دوستان دي یاران مې دي ملګري مې دي زه به لاړ شم د هغه خپلو ملګرو نه به نیکي وغواړم د هغو نه به یو نیک عمل وغواړم چې ماله یې راکوي زما تله چې کومه دی هغه برابر شوې ده چې نیکو اعمالو لا تله ښکته شي چې وزن د اعمالو زیات شي چې الله جل شانه ما جنت ته داخل کړي نو دی به ډېر زیات په خوشحالۍ کې لاړ شي په هغه خپلو یارانو دوستانو پسې په دنیا کې تاسو خیال یې که نه یارانو دوستانو نه بغیر زموږ زندګي خوند نه راکوي سهار چې راپاسوم هلکه ملګري درې وکړو کوم ځای راوځه پلانکي ځای ته راشه دا وکړه هغه وکړه ماښام چې ډوډۍ خورو هلکه راځه ورځو دې هوټل ته پلانکي ځای کې مایان وخورو پلانکي ځای کې به دا وکړو هغه به وکړو دا به دغه ملګری هر ټایم ستا سره په خپل کور حجره کې ناست دی ته د هغه سره په حجره کې ناست یې یو بل نه ځان قربانوئ پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل د قیامت په ورځ باندې که ته په دغه ملګري پسې ورغلې چې یوه نیکي راکړه د یوې نیکۍ ضرورت دی راته دا ملګری به تا ته وایي چې الیکه لرې شه زمانه دا یوه نیکي زه اوس تا له درکړم نو زه به څه کومه زما خو لا حساب کتاب نه دی شوی که زما چېرته یوه نیکي کمه شو نو زما سره به بیا څه کېږي نو دغه ملګری به د ځان نه وشړي دی به بیا لاړ شي په خپلو وروڼو پسې په خپلو خویاندو پسې به لاړ شي په خپل پلار پسې به لاړ شي دا ټول خلک به ورته وایي چې الیکه عني زموږ نه لرې شه ورک شه دفه شه دا اردو کې وایي دفه هو جاو زموږ نه لرې شه موږ سره خو ځان له د نیکو ضرورت دی که اوس دا یوه نیکي زه تا له درکړم زه به څه کوم الله جل شانه خو حساب کتاب شروع کړی دی د اعمالو حساب کتاب کېږي د هغې وزن کېږي دا یوه نیکي که زه اوس تا له درکړم زما سره به څه کېږي نه جنازه تا نیکي نشم درکولی سړی به رخصت شي په اخره کې به په خپلې مور پسې لاړ شي مور ته به وایي اتعرفیني ته ما پېژنې وایي مور به ته وایي چې او زه دې پېژنم ته زما زوی وي او ته ما په خېټه باندې 9 میاشتې ګرځولی وي په دنیا کې چې کله زما حمل وشو نو 9 میاشتې ته زما په دې خېټه کې پروت وي ته ما د کارونو سره ګرځولی ما د کور کارونه هم کول ما قسم تکلیفونه برداشت کول ما په ځان باندې سخته تېروله ته ما په دغه خپله خېټه کې ګرځولی 9 میاشتې مې بوج ساتلی دی 2.5 کیلو بوج په خپله خېټه باندې مې ګرځولی بیا چې کله ته پیدا کېدې نو په هغه وخت کې ډېر زیات تکلیف و ماته ډېر زیات په تکلیف باندې ته دنیا ته راغلی زه دا ډېر ښه پېژنم ته زما زوی یې خو الیکه عني لرې شه زما نه تا له زه یوه نیکي هم نشم درکولی عجیبه منظر به ته ګوره که د مور چې په دنیا کې د سړي نه قربانېږي په سړي باندې خپل سر شیندي د بچي نه خپل سر قربانوي هغه مور به د قیامت په ورځ باندې تا ته وایي چې لرې شه زما نه زما خواله مه راځه یوه نیکي که زه تا له درکړم نو الله جل شانه له به څه جواب ورکوم الله جل شانه زه په خپله بیا جواب نشم ورکولی زه تا له یوه نیکي نشم درکولی لاړ شه ځان له څه غم وکړه بل ځای کې ځان له وګوره دغه بنده به ډېر زیات مایوسه شي د الله جل شانه دربار ته به راشي میدان محشر ته چې کوم ځای کې میزان لګېدل دی تله لګېدل ده هغه ځای ته به راشي الله جل شانه ته به درخواست وکړي چې هغه بندګانه چې په دنیا کې زما سره ډېر زیات مینه محبت و هغه پلار چې زما سره ډېر زیات مینه محبت و هغه رونه خویان دي چې زما مټې وې زما طاقت او قوت و هغو زما نه انکار وکړو هغه موره چې هغې زما سره سختې برداشت کړي وي تکلیفونه یې برداشت کړي وو هغو ماله یوه نیکي را نه کړه زه یې بېنوا راولېږلم اوس ستا اختیار دی چې ته را سره څه کې کوه نو الله جل شانه به ورته ووایي پیغمبر علیه صلات وسلام به یو معمولي غونته پاڼه راوړي حدیث شریف کې راځي معمولي غونته پاڼه به راوړي په هغې باندې هغه پاڼه چې کله میزان ته ور واچوي نو هغه تله به درنه شي د نیکو هغه چاپړی به ښکته شي او د بدو اعمالو هغه به چوت شي دا بنده به تپوس وکړي ته څوک یې پیغمبر علیه صلات وسلام نه به تپوس وکړي وایي ته څوک یې نبي علیه صلات وسلام به وفرمایي چې زه ستا پیغمبر یم زه هغه پیغمبر یم چې په دنیا کې تا یو ځل په ما باندې درود شریف ویلي هغه درود شریف ما راوړلي په دې کاغذ باندې مې لیکلي دي او ستا د نیکو دې چاپړي ته مې ور واچول په دقې باندې الله جل شانه ستا هغه شفاعت وکړو الله جل شانه به دغه بنده جنت ته داخل نو ما ته په دنیا کې ډېر زیات باغیان شوي یو ډېر زیات سرکشه شوي یو د دقې وجې نه الله جل شانه عذابونه راولي
د آخرت هغه عذابونه خو هغې سره خو به کېږي ځه دغه د قیامت د عذابونو دي هغې سره به څه کوو دلته په دنیا کې کم از کم د الله جل شانو د عذابونو نه ځان بچ کړو ګورئ یا 2 ساعتې دې چېرته د خندا په نظر باندې او چېرته د مذاق په نظر باندې او چېرته د استهزا په نظر باندې دې ته ونه ګورئ چې دا خو مړه د معمول خبره د باران راغی او سیلاب راغی او تندر را پرېوتو مونږ خو دلته چوته علاقه کې ناست یو زمونږ دا خیال دی چې که سیلاب راغی جران دې په دې سیند باندې به ځي او تېرېږي به ولې دا خدای په دې باندې قادر نه دی چې په دې بره ډېرۍ باندې تندر را پرېباسي په دې باندې قادر دی په دغه ډېرۍ باندې تندر را پرېباستلی شي په دغه ځای باندې اور راګزارلی شي په دغه ځای باندې کاڼي راورولی شي چې ګورئ تاسو هم د دنیا د مخ نه پناه شئ ځکه چې هم تاسو د الله جل شانه خو صحیح فرمانبرداري نه ده کړې تاسو خو د الله جل شانه دونه تاسو نافرماني کړې ده چې د هغې څه حد نشته دی مخکیني امتونه او مخکیني قومونه وو هغو به چېرته یو نیم ګناه کوو مستقل به یې کوو یو نیم ګناه به یې کوو اوس په دې امت کې ته سوچ وکړه نظر وکړه ما ته هر قسمه ګناهونه کوو هر یو ګناه ته ما ته ملا تړلې ده مټې مو ته راپورته کړي دي بس زه ژوندی یم زما دغه شیطان هغه پلار هم زما نه دا ګناه نشي کولی شیطان ته هم نه پرېږدو شیطان هم دونه موقع ورکړې ده بس شیطان هم په ځان باندې حاوي کړی دی قسمه قسم ګناهونه زما او ستا نه کېږي د دقې وجې نه د الله جل شانو عذابونه متوجه شوي دي مونږ د هغې نه ځان نشو بچ کولی او دونه بې پروا یو چې اوس هم ما او تا ګډېږو په خوشحالیانو کې یو ډېر زیات بې پروا یو قسم په خدای ډېر زیات بې پروا یو الله جل شانو فرمایي دا کاڼي د غره نه دا د الله جل شانو د یرې نه راپرېوځي په دې ځمکه په دې کائنات باندې چې دا سم موجود دي دا پاڼې دا د الله جل شانو حمد و ثنا وایي د الله جل شانو د یرې نه ما او تا د دونه عذابونو تذکره واورو هېڅ پروا هم نشته دی هېڅ پروا هم نشته دی که عذاب راځي او که نه راځي بس دا دنیا د زما لپاره جوړه شوې ده زه په دې کې یم ایسته زه په دې کې خپله زندګي تېروم معاشي به کومه ګډاګانې به کومه او قسمه قسم چلونه ملونه به کومه د الله جل شانو نافرماني به کومه ټول عمر به دلته ناست یم تاسو ته ما بېګا د نوح علیه السلام قصه وکړه نوح علیه السلام نه سړي د مرګ په وخت کې تپوس وکړو وایي د دنیا ته په څه نظر باندې ګوري 1400 کاله عمر دې په دنیا کې تېر کړو نو څه دې خیال دی د دنیا په باره کې نوح علیه السلام ورته وفرمایل وایي داسې وګڼه چې یو کور دی او د هغې 2 دروازې دي په یوه دروازه باندې راننوتم او په بله باندې ووتم 1400 کاله لږ وخت نه دی ګورئ 2 دروازې دي په یوه دروازه راننوتم او سیده لاړم په بله ووتم وایي دا 1400 کاله داسې تېر شو نو دا دنیا دوکه ده ما ورته دوکه کړې یو په څه طریقه باندې بس ما ورته هېڅ ته ورننوتي یو د الله جل شانو چې د څه دپاره پیدا کړل هغه فایده ما ورته نه اخلو دا ټول کائنات چې الله جل شانو څه دپاره پیدا کړی دی هغه فایده ما ورته نه اخلو بس د خپل حرامیتوبونو دپاره استعمالو د خپل نحوست د وجې نه دغه دنیا په ما او تا باندې غالبه شوې ده او ما او تا د الله جل شانو نه باغیان شوي یو نو دغه الله جل شانه چې د قیامت په ورځ باندې د یو کاغذ په ټوکړه باندې ستا سپارش کوي هغه ته واپسي نه ده پکار ده هغه ته واپسي پکار ده هغه له راشئ هغه نه توبه وباسئ دا پلانکې ګناه مې کړی دی دا مې کړی دی هغه مې کړی دی توبه راته وباسم بیا مې توبه ده نه به کومه دا ګناهونه په صدق باندې توبه وباسه ځکه د مرګ پته نه لګي ګورئ د دې ځای نه مونږ ژوندي نه شو ته هېڅ پته نه لګي کور ته به ژوندی رسم که نه به رسم قسم په خدای که څه پته لګي ماسخوتن یې زه سملم اکثر دا سویم ورځ په دې مټ کې مې څه سلیکه خیجي قسم په خدای که زه ما دا وهم او ګمان کې م راځي چې زه به سهار ژوندی راپاسم معمولي سلیکه په دې مټ کې مې راځي معمولي هسې بس ګیس مې څه مسله وي خو ماسخوتن چې سم له خوب نه راځي که سهار له مړو څه چل به کېږي د الله جل شانو د پلانې نافرماني مې کړې د پلانې ګناه مې کړله هغه مې کړله دا مې کړله دا مې کړله که دا فکر زما او ستا سره پیدا شو نو تاسو ما ته ووایئ چې بیا به یو سړی د الله جل شانو نافرماني وکړي نه بیا کې د الله جل شانو نافرماني به نه کوي نو دقه سوچ او فکر د ځان سره پیدا کول پکار دي چې خدای زمونږ یو دی عبادت هم یو دی پیغمبر هم یو دی شریعت یو دی دقه خدای له ور روان یو دغه پیغمبر سره به مخامخ کېږو د هغه مخې له به ورځو په کمو سترګو به ورځو تر څو پورې چې ما دا توبه نه ایستلي نو الله جل شانو راضي کېږي نه نو ټول ښه په صدق سره د الله جل شانو نه توبه وباسو چې خدای دا څونه ګناهونه هم کړي دي بس وهم کړه که نه ډېر کمزور یو څه وس داسم ډېر زیات کمزور یو ډېر زیات کمزور یو په خپلو حواسو باندې زمونږ اختیار نشته دی په خپل لاسو خپو باندې اختیار نشته دی شیطان راپسې شوی دی بس ګناهونه رانه کېږي نو څه وکړو کمزور یو معافي راته وکړي بخښنه راته وکړي پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایل چې یو سړی په صدق سره توبه وباسي او دا نیت یې کړی چې بیا لپاره به دا ګناه نه کومه او د الله جل شانه نه دی ویریږي الله جل شانه دې سړي ته ډایرکټ بخښنه کوي د دغه توبه قبلوي نو ټولو دا نیت دی چې توبه وباسو الله جل شانه ته که نه دا دونه عذابونه تاسو ته را روان دي قسم دا داسې مه وایئ چې لکه دا معمول خیسته تاسو ته ما ووایي دا د الله جل شانه عذابونه دي ګوره یاد وساتئ مسلمانان دا داسې معمول خبره نه ده د خدای عذابونه دي ما او تا ته متوجه شوي دي قسمه قسم عذابونه کله د حکمرانانو په شکل صورت کې کله د دغه خلکو په شکل صورت کې کله د اسمانونو په شکل صورت کې د بارانونو په شکل صورت کې کله د سیلابونو د زلزلو قسمه قسم عذابونه را روان دي خو صرف په یوه خبره به خلاصېږو چې صرف او صرف الله جل شانو ته متوجه شو